الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته ښه وای. محترمو دوستانو، مخکې له دې نه چې موضوع درته وړاندې کړو، د ټولو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې هغه درسره سبسکرایب کړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې خوراکونه ښیلي دي او په قرآن مجید کې هم صفت راغلی ده همدې خوراکونو، چې همدغه خوراکونو په خوړلو سره انسان ته ډېره قوي انرژي چې ده هغه حاصلېږي. ځینې فرقونه چې صفت یې په قرآن کې راغلی ده دلته چې دي موږ یادونه ترې کوو. ځینې خلک د وجود څخه درد کوي کله چې عمر ستړېږي یا عمر لویږي نو د خپل وجود څخه درد کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم کور کې چې خجورې نه وي هغه کور چې ده هغه وږی ده. یعنی مطلب دا هغه دی چې په کور کې چې دی په کور کې موږ باید خامخا کجوري یا خجوري چې ده هغه وساتو. حضرت عائشہ رضی الله عنها دا فرمایلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو وارې همدا خبره وکړه، 2 یا 3 واره همدا خبره وکړه چې کوم کور کې چې خجوري نه وي هغه کور چې ده هغه وږی ده. عائشہ رضی الله عنها فرمایلی دي چې دویم ډېر طاقتور خوراک چې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم کولو هغه خربزه ده. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خربزه او ورسره کجورې دواړه سره میکس کړئ، یو ځای به یې کړئ، د هغې نه وروسته به یې خوړلې. او خربزه او کجورې کې همدا لوی نعمت ده چې خربزه په ګرمۍ کې سړوالی ولې ځکه خربزه د سړښت لپاره استعمالیږي او سړه ده او هغه چې ده کجوره چې ده هغه ګرمه ده. او دریم نمبر خوراک چې ده هغه کدو ده. حضرت علی کرم الله وجهه د انار څخه کدو څخه چې دي کدو څخه هم بیخي زیات حدیث راغلی دي. او څلورم چې ده څلورم انار ده. انار حضرت علی کرم الله وجهه فرمایلی دي چې تاسو کله چې انار خورئ نو انار د زړي سره یو ځای خورئ چې هغه د معدې دپاره ډېره فایده رسوي. او بل چې ده زیتون تیل چې ده هغه کولی شو موږ چې هغه وخورو. زیتون تیل موږ کولی شو چې هغه باندې زور ورکړو، وجود ورکړو، همدارنګې خپل سر ته ورکړو. نو د هغې په باره کې هم زیات احادیث او قرآني آیتونه چې دي هغه راغلي دي. محترمو همدغه میوې وي چې په هغې کې کجور شامله ده، خربزه ده، زیتون تیل دي، انار ده او کدو ده. نو هیله مو ده چې همدغه میوو څخه استفاده وکړئ. همدغه میوې چې دي د وجود دپاره زیاته فایده لري. په اخر کې بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای